یو کاس تاپوس وک دی باندې صرف یې کوي خبره کوم موضوع بدل تلاوت کړی دی د وړې بلبل شپه دی موضوع به زه د حسین وړوکي لور باندې کوم څنګه دا سوال و داسې خلک دي اکثر یو خو د تاسې دا کمزوري دی صافه خبره کوم د مو علاقو کې څوره 14 معصوم دي دغو 14 معصوم خپله کمیټي وي عام د آری و امام ولادت باندې عام د آری و امام شهادت باندې مجلس کیږي هغه کې پته لګیږي چې د پلانکی امام څنګه زندگی تیرا کړی دی چې ته شهید شوی دی چې ته نه دی شهید شوی خو غشینه خو ما اندازې نه تاسې پاتې او ځکه د اندازه نه لګیږي چې د مو کلیو کې معصومینو خپلو کمیټي دي هغه کمیټي والا خپل پنډ وي خپل وړکي خپلو تنظیمونو کې پنډ جمع کوي متمخانه پنډ سے څه کار نه وي عالم هم راولي ذاکر هم راولي موضوع نه دغه امام ورکوي چې د دې امام شهادت دی یا ولادت دی باندې عالم موضوع وکړي خو غشینه خو تاسې پاتې او ما اندازې نه خو زه نشته ما سوچ چې تاسې کوو نو مازدیګر مجلس کې ما هم دا خبره کړې وه ډېره وړه غوندې خبره دی چې امام محمد باقر علیه السلام خو پوی پچوک تپوس وکړي خاروغه خبره دی زه راغلی هم دې د پیام چې امام محمد باقر علیه السلام چې ما ذکر وکړ چې امام محمد باقر علیه السلام او مولا سید سجاد د لسم مازدیګر باندې کله د خنو خیمو باندې حمله وکړه د عالي قدردان لور باج کړي دي کني چې خیمو کې وړوکی شهزاده نه دی پرېښلی نو څلورم مولان چا نه پرېښلی دې کې څه راز و څه اسرار و امام محمد باقر علیه السلام هم نه پرېښلی نو ښه دا سوال دی چې آیا امام محمد باقر علیه السلام بیا څه چېرته لاړ امام محمد باقر علیه السلام همدغه شام باند کې کربلا نه شام ته لاړ دی د څلورم امام ځای دی امام محمد باقر علیه السلام واپس دی باند کې بیا کربلا ته راغلی دی کربلا نه بیا مدینې ته راغلی دی 40 کالو بعد مسند امامت باندې مدینې کې پیس شوی دی چې کله څلورم مولا دنیا نه رحلت کړی دی کوچي کړی دی غنا بعد امام محمد باقر علیه السلام خپل زمانه کې خپل حجات پاتې شوی دی غنا بعد بیا امام محمد باقر علیه السلام شهید شوی دی کربلا کې د امام محمد باقر علیه السلام شهادت نه دی شوی یو بلند آواز صلوات وي سورہ اطلاق تے پروردگار عالم دی لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها ډیر زیاده توجه وکاو موضوع طویل دی خو زه ډیر مختصر کوشش کوم ته تاسو ور باندې پوه شو مختصر ذکر کوم پروردگار عالم دی زه هر نفس نه آری و انسان نه آری و شینا امتحان خلم خود څه کې امتحان خلم لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها څه شی ما غنه ورکړي دي امغه کې امتحان خلم بل څه کې امتحان نه خلم ما خبره باندې پوهېږو زیاده توجه بعد کې تقریر باندې بیا پوهه ډېره مشکل دی زه هغه شي کې امتحان خلم چې کوم شی ما انسان نه ورکړی دی مثال به درله درکړم که زید نه درکړی دی خو مړه به شي که کلوری د نظر کړی دی خو مړه بشي پروردگار علم ورکول والا دی مولانا زرین حسین مو ټول د بچیو غام نه وسته خو پروردگار علم یې چې زه هغه شي کې امتحان خلم چې کوم شی ما ته نه درکړی دی که دولت یې درکړی دی دولت کې به امتحان واخلي که ګاډی درکړی دی ګاډي کې به امتحان واخلي که جایداد یې درکړی دی جایداد کې به امتحان واخلي یعنی پروردگار علم انسان چې کوم دغه د بوج تکاتوي غنه پاسه بوج ور باندې نه اچوي څوره دغه انسان عظیم وي دنیا کائنات کې امغوره دغه انسان امتحانات عظیم وي څوره عظیم موقع ته پروردگار عالم رسي امغوره هغه انسان باندې دنیا کې تکلیفونه زیات وي غایب خپل مقصد ته رسي مثال بدل نه وړو کې باندې دار کام زمخته د وړې بلبل ذکر مندي آیا مجیدا باندې کون کې دی یو مثال بدل نه دار کام ما ته دستر عید کوم اوس محرم نه پهله تیر دی ما ته حکم څه دی پسونه لالوم ګډانه لالوم غوانه لالوم مخه لالوم څکوم د ما ته د قربانیه امغا واسطه هم دوره دیګه ما ته نه امغا را کړی دي چوک سز دولت شتا طاقت لري غبندې عید واجب دی غب قربانی کوي ام دې شان سا حضرت ابراهیم علیه السلام څوره امتحان عظیم و ام غوره مرتبه عظیمه و اینی جایلو کلناس اماما څه پیغمبري سرا غد 18 لاکھ جنس دی غیوه جنس کې
غد انسانانو امام حضرت ابراهیم علیہ السلام موبتا قربانی گڑو زو باندے دا حضرت ابراہیم پیغمبر قربانی زہ باندے چورا دا کم انسان تکات دے غنا امغا علت سا قربانی خلی چورا عظیم مرتبه غاڑے بھی آئی ام غورا زیاد امتحان و نخلی ام غورا زیاد تکلیفی بھی باندے وہ دیتا سوچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زہ قربانی وارکا کلے حضرت اسماعیل علیہ السلام مشہور واقعہ دے صرف تو سے دماغ کی دعا چون سے مختا تقریر بنے پوشو کلے زہ زبا کول تو سے بوریدلی وی تخپل استرگو بنے پاٹیے تڑلی وا بوریدلی مدی ساتھ سے نوی سکا زہ اسماعیل تسترگی وغڑاؤں دا موت دی قربانی کے چحلل روشی ولی زمان دیر خوگدی حسی نوی موزے بانی زڑا بانشی خونا کلا مولانا زنین حسین بیادا علی اکبر سار تا نوستے مولا حسین سترگی ندی تڑا لیے جبرائیل ویلار دے میکائیل ویلار دے دا اولیاء و طول رخونہ ویلار دی شاہ سید میرانی بزرگوار دور باندے طویل بیان کئی تب چچا مروار یہ چز او بسم تو بے خدای دا پارا قدم چیک دا ما دا زڑا پخرابے یو زنیم چھ میانیم استاد دیدان تا ہر زمانیم ما وندی دی در پسے اشکان و غلغلے کلا سید میرانیا اگا روخ اندازے سا در رخونو منزل بانے مدینہ پہلا تقریر کڑا ہو کلا سترگے دا کربلا منزل تا کڑولی دی غدی یہی چھ یو زنیم اسمانی ملیکان دا قسم پیغمبران دا قسم او دا حسین خیال من دا زویا علی اکبر دا تاق سلمیت بیلوڑ دی اگا زی حسین بیسترگی ندی ترلیے حسین نکم امتحان خلی دا حسین مرتبہ اما غورا عظیم دے ازکا دا پروردگار عالم تا مولانا زنین حسین دا لسام ٹیٹ مزدگار بونے غگونا کئی خلے کا پروردگارا کلا حضرت ابراہیم زی زبکول غسترگی ترلیے وے لگا نندراوکا موکر بلام میدان کے دا خیال مند علی اکبر سارخ پل قوت کے یخے دے خموسترگی ندی ترلیے پروردگارا چنگے ما حجاب ندے روستل ہے دا ما او دا زیم مینچ کے ام غصد یہی پروردگارا چوک دیئی چتن شلی دے رندے کے اغستر گے چغتان کسی لگ خراشا مولا حسین دورتا یہی وہ دا پروردگار منا او دا حسین منا دید اندازہ چوک لگوین شی کا اندازہ لگئی اغا خال کی بلگئی چوک دا عشق مقام کی دی ارتشے پر خلی دی پروردگارا لگ دا کربلا میدان تراشا مولا حسین اور تغگونا گئی زد علی اکبر سار تناستیم زد تا دیدان مکم ام داغا خبرہ لسم پو رزی پوسا زیارات کے مور بانی چه خبری کریے وے چکل دا حسین وڑو کی لور ورطا ودا دیدا مولا نزنین حسین تا یو جلے غاگ وک زد ما بابکا حسین وڑا لور در غلیے دے سلامی واخلا مولا حسین دا ورنہ سلام نخلی دو متی پہ بیا سلام کردے دے ورنہ دا سلام نخلی درہم متی دا پروردگار عالم اولیاء دلی کی چننے داد کئی چو یا حسین وڑو کی لور سر خبر ہوگا سجدے نا لگ ساراس کا لگے وڑے بل بلے سا خبر ہوگا داخو سا دا حسین منوا لگ پروردگار وقت سا وڑے بل بلے سے چورا منا دے مولانا زنین حسین دورتے یہی پروردگار آتا دا کم حسین سا خبرے کہے ورطا یہی زد کریم حسین سا خبرے کام پاسا ندے ندا کی گی مولا حسین دا ورطا یہی حسین حسین ندے پوتے شوئے حسین دا تا نور کے پپنا کی دو شوئے دے پروردگار ہوتا یہی یا حسین دورہ بنیازہ ما جڑے گا وڑے لور صد خبر ہے وکا مولا حسین ہوتا یہی زد تا مینے کے مست شویم دا تا عشق کے مستناش شویم خلے کا پروردگارا مونا وڑا بلبلا پویر شوئے دے یا خدا خبر دے تو جنان حسین کریے دے پوسنہ دے ندا کی گی یا حسین زد حکم کوام تو وڑے بلبلے صد خبر وکا کچھرے دے وڑے بلبلے سر خبر ونکے وڑے بلبلے نا دے سلام ونخست کا موت کلا وڑے سرگے رہو چاہتے کے وڑا وڑا لسنے کلا موت ونستو وڑا سرگو کے کلا اوخی راغ لے دماء آش پا وست کربلا سمکے باندے وقت سے دستانو دوڑے بل بل اشپا دے سورا دا چا کم انسان کم شان سا تکاتوی چشے ورنہ پروردگار علم ورکڑی وی ام غکے اغ انسان نا امتحان خلی علامہ حیدر حشمی دلی کی چد شام باندھ کے
اوس واوره د امام محمد باقر علیه السلام خبره چې د شام باند کې کوم امتحان د حسین وړې بلبلې نه خسته شوی دی. تاسې دا اورو مصیب کربلا نه شامه پورې چې کوم امتحان امام محمد باقر علیه السلام نه خسته شوی دی، هغه امتحان د حسین وړوکي لور نه خسته شوی دی. فوجدها الله صابرة محسنة. حیدر شمس ته یو کتاب کې لیکي یہی چې پروردگار عالم وړه بلبله دوره صابره ولیده چې کله د شام چلو کې سړه سلوي هم نه دی کړی. د صبر یې داسې امتحان ورکړی دی د حسین وړوکي لور. او چې څوک کله د صبر امتحان ورکړي د صبر نتیجه څه شی دی؟ ډېره زیاته توجه مو ته وکړو. څوک زیات صبر وکړي ټولو تکلیفونو باندې صبر وکړي نتیجه څه شی دی؟ والنتیجة الصبر حیا امامت. چې څوک ټولو نه زیات پروردگار عالم صابران لیدلی دي هغه پروردگار عالم امامان جوړ کړي دي. د صبر میوه څه دی چې کله د صبر امتحان ورکړي؟ د شام بازار کې کوم د صبر امتحان ورکړی دی دغه امتحان صلا څه شی دی؟ دغه اجر څه شی دی؟ والنتیجة الصبر حیا الامامت. دغه صبر نتیجه دا دی چې ورته امامت ملو شي. ما خبرې باندې پوهېږو؟ د صبر نتیجه دا دی چې ورته د امامت ملو شي. وجعلنا منهم ائمة يهدون. قرآن دی سورہ سجدہ دی بامرنا لما صبروا. ما امامان د ما هدایت سره خلقو ته امر کوي. ما امامان والی جوړ کو څنګه ما صابران ولیدو. سورہ سجدہ دی ما ټولو نه کوم صابران ولیدو غم امامان جوړ کو. ولا كانت الى الامامت فی ناس ممنونت فی عقل. عقل دا نه تسلیمي ممنوع دی دغه خبره. حیدر شمس ته یې څه ښځو کې امامات راشي ښځو کې امامات نشي رهده ولې نه محرم اوسه کار وي غ طاهره ورمنې وي دوی د واجه امامات نرسي څه کله امامات نرسي بیا د امام محمد باقر علیه السلام نه د شام بازار کې کوم امتحانات خستی دي بلکې دینه سختی د حسین وړوکي لور نه امتحانات خستی دي. کوم امتحان امام محمد باقر علیه السلام ورکړ شام باند کې لاړ قسمه قسم تکلیفونه برداشت کو. هغه امتحانات د حسین وړوکي لور ورکو. اوس د امامات امتحان د حسین وړې بلبلې نه واخست پروردگار عالم. امام محمد باقر علیه السلام نه که امتحان واخسته امام جوړ شه د وړې بلبلې نه دغه امتحان واخسته د امامات وړې بلبلې نه پروردگار ورکو څه شی. نن پورې نه پوهېږم چې دغه بیان کړی وي یا ما اورېدلی وي نه یم پوهې نه به وي اورېدلی مو وي کتابونو کې موجود دی ډېرو کتابونو کې دی. اوس مې ما منبر باندې کتاب ایښی دی. صارت من قبلة المعنیات. کله وړې بیبي نه دا امتحان واخسته ښځو کې خو امام رهدی نه شي. امام محمد باقر علیه السلام امام جوړ شه. وړه بیبي څه شی جوړه شوه؟ د شام بازار امتحان بدل کې د حسین وړوکي لور باطني کعبه جوړه شوه. که پوهېږو د ما خبرې باندې ما خبره وکړه که د چا عقل وي د چا مینه وي که نه وي بیا بېله خبره دی. امام محمد باقر علیه السلام امام جوړ شه. د حسین وړوکي لور باطني کعبه جوړه شوه. باطني کعبه د څه ته یو ظاهري کعبې دي بیت المعمور کعبه دی عرش کعبه دی د ځمکې مخ باندې کعبه دی د څرګندې کعبې دي یو معنوي کعبې دي څنګه مبدا نه پټې کعبې دي. دومره به درته ووایم چې د کتاب عالم د لیکي چې د حسین وړوکي لور نه هغه کعبه جوړه کړه چې د کومې کعبې نه ما ورته ویږم کومې کعبې ته ما ورته پنځه ټیمه سار لګوم. حاجیان ورنه طواف کوي دغه ذکر کوي چې لبیک اللهم لبیک. حاجیان یې چې مو حاضر یم هغه کعبه هم به په ورځې د قیامت د حسین وړوکي لور ته سجده لګوي.
منوي کعبه جوړه شوه 14 منوي کعبې دي بله ځان ته یو طویل موضوع غواړي مکه د چا قبله دی د حجیانو کعبه دی د کتاب عالم د لیکي دوستانو چې د حسین وړه بلبله د عاشقانو کعبه دی د حسین وړه بلبله د ملنګانو کعبه دی بس همدوره اشارات ځینې خبرې زه وکړم بیا د تاسې ذهن خلی نه بیا د څه څه ویو ځکه مخته زه دغه ځای باندې مزال کوی نه شم وَأَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قرآن دی ان الطاهر بیتی دا کعبہ چا پاکا کا پروردگار عالم دی اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام پاکا کا بوتانو کی استو کا نو یست چا بوتانو کی استو خو کعبہ نواگا کلا چا مولا علی ورطا ظہور وکر کعبے کے مولا علی واورز ظہور کرے دے واورز دا کعبے چھوڑا تک آتے موتا دورتا پینزا ٹیما سجدہ لگوں کا ندہ لگوں خو زوری دے دا عظمت والا جے دے دا بزرگی والا جے دے پروردگار علم کور دے زکا دا موتا ورطا سار لگوں اس لگا نندراوکا کعبیتا چکل ورید دا قیامات شی بس آخرینی نتیجہ دا ندرکاو متقرر باستے کل ورید دا قیامات شی دا کباب پروردگار علم اولا کا ملیکان راستے د مواب تو تفسیرونه خو خود ویلای چې دا خبره ورکې موجوده ده چې د اهل سنت او تفسیر ثعلبی کې وَأَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرُ بَيْتِي دغه آیات مجیده باندې تفسیر ثعلبی موسشتا کور کې چې اهل سنت کوم تفسیر کړی دی غا تفسیر امر باندې امدیشان سره دی تو اولا کا ملائکان با پروردگار علم راسته ای کعبه سے چه کعبه کے زنجیرون واچو دا قیامت میدان تیرا والو کعبه با انکار وکی طاقت بور کے چوروی تو اولا کا ملائکان بور کے زنجیرون اچولی وی کعبه با خود سوی نشی دا قیامت میدان تبی بطلے نشی دا یوے پرشتے طاقت چورا دے دیر زیادہ توجہ موضوع لگ مشکل دے دی دواجی چوک لگم دماغ آگے خوڑی دقی خوڑی بوز دو بیامور بانی مزغ کار نکی اولا کا ملائکان کعبے کے زنجیرون واچے قیامات میدان تے نشیب ہوتلے طاقتی دو روی دا یو ملائک طاقت دو رو دے چب 12 ضرب 12 میل خطہ دا حضرت لوط پیغمبر کلا جبرائیل تا پروردگار عالم حکم وک داو چاہتا کا وزر باندے پچٹی کا دیبو نے مجھے خبر مخیال کے روشے کے کڑی یہ بیا نہ کہوں صرف تو سنا اگر تقاد تا خیام ما خامنا سبی پر جبرائیل وی لار دے یو وزر باندے دا غنڈ دنیا اگر خطہ چو دلود پیغمبر کم قوم علاقہ وا یو وزر باندے رخصتی دے سبی پر وی لار دے کلا دا سبی ٹائم شورتا یہی پچٹ کا غنہ بعد جبرائیل نا پروردگار تا پوس کئی ورطا جبرائیل دا دورا علاقہ یو وزر باندے اوچا تا کڑی وا غبانی غرونه وو غبانی کورونه وو مال وو انسانانو وو د یو وزر باندې تانستی وو تو څه محسوس کړ د دې څورا زور و ته څورا تکلیف ملوش ورته یی پروردگار په دې نیم خبر شوې چې زتش وزر ولاړو کدم وزر باندې څه یخیو بیا به 7 लाख ملائکانو څورا تکاتوي څه کعبه نه حرکت نشي ورکوي بوتلې نشي دغا دا ظاہر کعبے تکاتے باطنی کعبہ دا حسین وڑا بلبلا دے چوکم دا زڑکی رانو والو چکر بلانا شام پورے دا ظلمانو پزور بوتلی دے نا دوستانو پزور نہ دے دا اللہ سورے دے ودا دے بدشانوار سے دے یو اللہ خبار دے پا اسرار دا کربلا پزور نہ دے دا پروردگار عالم دا مشیات کہے دیان دی دا پروردگار عالم رضا دا پرا دغ باند کی لوڑ دی دا چاہتا کا دغانا نشتا دے 7 लाख ملائکان کعبہ خود سوے نشی پروردگار عالم ملائکان راستے ہی ورتے یہی یا کعبہ ان سوالو کا دا تو سوال چشے دے دیتا دا قیامات میدان تا نچے و تو تا دا دورا تکات سے دواجی ملاو دے
ورته یې زکات موته دغه د وجې میلاو دی چې اول لاکه ملایکان د موت دیوالونه خوڅوی نه شي ما مخته بوتلی نه شي دغې وجې نه موته ته زکات میلاو دی چې هغه حیدر کرار علي ما کې ظهور کړی دی کومې ورځې نه علي ظهور وکړ موته دوره زکات میلاو شه چې اول لاکه ملایکان د موت دیوالونه خوڅوی نه شي تاسې نه یو تپوس کوم که بعد اول لاکه ملایکان نه شي خوڅوی چې د قیامت میدان ته بوزي کعبې کې یوه ورځ علي ظهور کړی دی بیا هغه انسان ته سترګې وغړوه چې کمبلیحان بزرګوار یې چې حقیقي کعبه د زړه درته موجوده په اخلاص که قدم واخلې له وجوده بیا هغه وجود هغه کعبه هغه زړه چې هغه کې علي موجود دی هغه نه څوک څرنګې تکلیف ورکړي هغه کې به څومره طاقت وي اے کعبے تو څه سوال دی بس نتیجه در نه درکوم اے کعبے تو سوال څه دی چې ته قیامت میدان ته نه څې ورته یې هغه حجیان درېدو چې هغو مولا په ولایت منل ما نه به طواف کول احرام یې به اچولی و کور یې به پرېښلی و پروردګاره ما څه وعده وکړه د هغو شفاعت به د قیامت میدان کې زه کوم دا اهل سنتو تفسیر دی تفسیر ثعلبي د اجیانو شفاعت په زکوم څخه د علي منونکي دي د ګنهګارو اجیانو شفاعت په زکوم ورته یې چې کعبې دغه سوال د قبول دی د قیامت میدان ته راشه اول لاکه ملایکان یې نشي بوتی 70,000 فرشتې د میره سترګه بیا یې راولي سبي مشرق نه مغربه پورې بیا د معصومینو قولونه ورباندې موجود دي بیا 7 لاک ملایکان کعبه کله د قیامت میدان ته بوزي کله کعبې څه وعده وکړي چې ته د حجیانو شفاعت وکړه کله کعبه د حجیانو شفاعت کوي بس دوستانو آخرینی جمله یو بلند آواز صلوات وي کله کعبه د حجیانو شفاعت کوي د حسین وړه بلبله به د قیامت میدان ته بوزي ذکرانو نن درته ذکر کړی و خادم حسین څه قیامت شي د مؤمنانو به شفاعت شي وړه بلبله به د حسین راشي ربا بخشش کا د متمیان دي هغه ټکي باندې ما کله نن ماتم نه بعد سوچ وکړ دغه تقریر یو ټاپک هم ورباندې ولیکل د حسین وړه بلبله به راوځي د قیامت میدان ته پروردګاره تا کعبې نه د اجیانو شفاعت والې ورکه واجه څه دی کعبې کومه قرباني کړې دی څنګه د واجې دا د حاجیانو شفاعت کوي یہی چې کعبه به غږ وکړي پروردګار حکم سه چې ای کعبې ګویا شه وړې بلبلې ته وښیه چې دغه شفاعت ته حاجیانو د قیامت میدان کې څرنګه کوي کعبه د همدوره غږ کوي چې دې ظالمانو د موت دیوالونه ړنګ کړي وو یو وخت د چې راغلی و زید خولی وم دغه د واجې ما دغه د تا مینې کې پروردګاره زه ړانګه شوی یم ما باندې گذرونه شوي دي دغه د واجې د اجیانو شفاعت ما نه راکوې دا د ما ذمهواره دی تا ما څه وعده کړې دی ته د حسین وړه بلبله د قیامت میدان کې ودرېږي همدوره به وړې سترګې پروردګار ته اوچاتې کړي مپې غواړم خو همدوره به یې خالقه پروردګاره کعبه یمتې پرېوتلې دی یمتې ړنګه شوې دی شرې څه واوره زه کله ترور څخه جوې کې موجوده وم کربلا نه شام ما پوره زه د ترور کجوې نه څومتې کوزه شوې دوستانو تاریخ کې داسې نه دی چې کوم ټکي درته زده کوم خو تاسې دې برداشت نشو کولی زه د هغه بیان نشم کوی چې کوم علماو لیکلی دی د حسین وړوکي لور کجوې نه څو ځل د شام بازار کې ځمکې ته راغلی دی چې د قیامت میدان کې به ګرځي د وړې بلبلې شپه دی مولا حسین ورباندې غږ وکړي د ما وړوکې لورې د ما شیرین زبانې لورې د قیامت مازدیګر شوی دی ته جنت ته ولې نه رانوځې چې وړه بلبله به همدوره ورته ووایي چې د ما بابکه حسینه زه کله متمخانو ته لاړی ښځو ته نرو ته ما به سترګې غړولې چې متمیان به ناست و چاپ د علي اکبر پر یاد کول
چا به د علی اصغر پر یاد کول، چا به د قاسم جان پر یاد کول، هسې خو نه وي چې قیامت میدان کې پاتې شوي وي. څوره پورې ما د تا متمیان ټول نه وي نه باستی جنت ته، غوره پورې د زه جنت ته ننوځه. او دوستانو ای چې هغه بلبله د حسین خرابې کې درا دی، څو ټکي به درته وکړم. خرابې کې درا دی د بابا جان غږونه د کوي. خو نه دوستانو د وړې بیبي شپه دی، یو ټکی خو به درته وکړم. د تاسې ارمان یې کړی دی چې کله ماتمخانې کې د حسین وړه بلبله سترګې وغړئ متمیان وکسي. بیا همدوره ټکی خپلې ترور ته کوي چې اما جان کاش د متمیان ما بابا جان سه کربلا کې وی که نور څه کیدی شوي وو، خو د ما وړوکې لالا ګوره خو به چا نه وه وړې. ما سه به د شام خرابې کې د وړه لالا ګوره موجوده وی. یی چې یوه شپه دی، یو مازدیګر دی، د حسین وړه بلبله خرابې کې تانګه شوې دی. شیرینې ترور ته دی چې اما جان که ما ته اجازت وکړې زه به لږه د شام چولو کې وګرځم، ما وړوکی زړه ډېر تنګ شوی دی. مور یې د لسم ټیټ مازدیګر باندې تهران ته لاړه دی. بابا جان یې قتلګاه کې فاتح دی. ورته یې د ما وړې لورې د شام ډېرې کږې وږې چولې دي، غلطه به شي. ورته یې چې نه اما جان اجازت وکړه. ورته یې اله اجازت ورور عابدین نه واخله، د خرابې دروازې ته تکیه لګولې دی، ورور نه د اجازت واخله. زه مینې مینې سټکې درته کوم دوستانو چې وړه بلبله کله راغله تاسې به لیدلې وي چې وړه وړکي کله ورونو نه څه غواړي، وړې جلکۍ یا پلارانو نه څه شی غواړي، اول د پلارانو سه ورونو سه مینه وکړي، غنه بعد ورنه بیا څه شی غواړي. چې وړه بلبله راغله د مولا زین العابدین ګردان نه وړه وړه لسونه تاو کړو، ورڅه غړې شوه. ورته یې چې د ما بیماره وروره، د ما سجاده وروره، ته تبې پرې خلی یې که همغسې د تبه دی. کله یې ورسه مینه وکړه، یوې کلې باندې مولا څاپ کړ، بلې کلې باندې څاپ کړ. ورته یې د ما سجاده وروره که د تا اجازت وي زه به لږه د خرابې نه بار ووځم. ورته یې د ما وړوکې خورې هڅې خو نه وي چې دربنچي در نه اجازه در نه کړي، زه خو به در نه اجازه در کړم، خو هڅې خو نه وي چې دربنچي در نه اجازه در نه کړي. همدوره د ورته یې چې د ما سجاده وروره، د ما بیماره وروره، ما نه ته اجازت راکړه. که کله ما نه دربنچي اجازت نه راکول، ما د کچوک نه پېژنې، نو ته خو د وخت امام یې، زه د وړه خور یم، د حسین لور یم، ته خو د ما طاقت نه خبر یې چې د ما طاقت څومره دی. که کله دربنچي اجازت نه راکول، د ما سجاده وروره، ما قسم په خپل بابا جان حسین دی چې بیا به د دربنچي ګریوان د ملنګانو په شان چیرې وکسې. چې کله وړه بلبله روانه شوې دی، ډېر مختصر ذکر کوم. کله راغلی دی د دربنچي مخ ته، ورته یې او وړې بلبلې څه ده کوې؟ ورته یې ورور عابدین نه مې اجازت خستی دی، د خیمو نه به لږه وځم، د خرابې نه به لږه وځم. ورته یې چې دربنچي ورته یې غلطه به چې د شام ډېرې کږې وږې چولې دي، اجازت نشته یزید طرف نه، خرابې نه بار ما ووځه. وړه بلبله د ورته څه یې؟ ورته یې ای دربنچي زه در نه یو تپوس کوم. ورته یې وړې بلبلې څه تپوس ته کوې؟ ورته یې چې تپوس ته دا کوم چې د تا وړه بچي شته که نه؟ ټول د صاحب اولاد چیښتن یو، د تا وړه زمن شته که نشته؟ وړې لوڼې د شته که نشته؟ ورته یې ما وړوکي بچي شته دي، زه د اولاد چیښتن یم، ما وړوکی ځای شته دی. خو وړې بلبلې د تپوس ته ولې وکړ؟ بل تپوس ونه کوي. وا دربنچي تا د ما عمر کې لوڼې شته که نشته؟ ورته یې وا بلبلې ما د تا عمر کې لور شته دی. ورته یې چې وا دربنچي وشوه یو تپوس نه بل کوم. ورته یې څه تپوس کوې؟ ورته یې د تا لور خو وړوکي ورور باندې ویاره نه دی شوې، یا خدا خبره دی دربنچي ګریوان وشلول، د خرابې خاورې سر کې واچولې،
وړه بلبله خرابې نه بار ووته کله د حسین وړوکې لور خرابې نه بار ووته کله یې ننداره وکړه ټولو نه اول یې څه ولیدو وړې جلکۍ ولیدې کوتو کې یې وړه وړکي راخستې دي ورسره د لوبې کوي امنه یې څه وړې بلبلې کربلا ته بخ تاو کړ وړه وړه غږونه یې وکړو د ما علي اصغره وروره د ما وړوکې وروره د شام جلکۍ د وړونو سره لوبې کوي ته ما نه ظالمانو بېله کړې اره اوس ته لږه ورو ورو به جواب لږ مینې مینې سې اورو د وړې بیبي ورځه دی شپه دی هیڅ وړی بلبلې کله څو قدمونه دینه مخته چیخلو د شام چولو کې د ګرځي خو عاد زه نشم یلی دوستانو څه کوم شان سه بیبي رووتلې دی خرابې نه د بیبي حالات څه دی هغه بیان د نشم کوی یہی چې د شام چولو کې د ګرځي امنه ننداره وکړه یوه بوکرې سه ښځه یې ولیده وړې بیبي تر پامه شو چې کسه تهران نه مور خرابې ته راغلې وړه وړه غږونه یې ورسې وکړو مورې مونه مخکې ما ته راتاو شه لږې سترګې ما ته وغړوه ما خرابه پرېښلې یې دی د شام چولو ته راوتلې یم چې کله هغې ښځې ورته مخ راتاو کړ وړې بلبلې ورته ننداره وکړه مور خو یې نه وه دوستانو یو ځل خو وړه بلبله د شام چولې کې ودرېده تهران غاړې مخ کړ وړه وړه غږونه یې وکړو او د ما په تهران ورکې مورې او د ما مسافرې مورې خوب د راماشه مورې حسین وړه بلبله د شام چولو کې ګرځي ځان سره د وړوکې فریاد کوي د ما علي اکبر وروره کله د ځان سره فریاد وکړي د ما علي اصغر وروره کله د فریاد وکړي د ما میړنیا کاکا کله د ځان سره فریاد وکړي د ما حسین پلاره الله اکبر چې امنه وړې بیبي غوږونو ته اواز راغله څرنګه اواز راغله د وړې بیبي غوږونو ته چې کله وړې بیبي فریاد وکړه چې د ما علي اکبر وروره څټ نه ورسې چا فریاد وکړه د تا خره ورور علي اکبر نه قربان کله وړې بلبلې څټ ته سترګې وغړولې ننداره یې وکړه کله یې سترګې وغړولې یو فقیر ورپسې دی ګریوان یې پرې کړی دی غاړې کې کنچکول اچولی دی کله بیا وړه بلبله فریاد وکړي چې د ما حسین پلاره فقیر دی ورته وایي د تا خره و بابا جان حسین نه قربان کله وړه بلبله فریاد وکړي د ما میړني کاکا فقیر د فریاد وکړي د تا خره و میړني کاکا جان نه قربان فقیر ورپسې شه د شام چولې کې کېناسته همدوره یې غږ ورته وکړه وا وړې بلبلې وا وړې بلبلې لږه خو ما ته د خپل بابا جان نامه واخله ورته یې وا فقیره که د ما نامې تپوس کوې زه به درته خپله نامه وښیم خو زه د بابا جان نامه چاته نشم خستی ما نه د بابا جان پوښتنه مه کوه چې د ما بابا جان څوک دی ته فقیر ده ورته همدوره یې دوستانو سره به مینې سره یو فریاد وکړو یا حسین دنیا ړنګه شوې وه د حسین وړوکې لور وړه وړه قدمونه د شام بازار کې ما وې اخیستې فقیر ده ورته یې وا بیبي د ما کنچکله کې اوبه شته دي
که لگه ما نټینگه غویگه راکې دیر وقت نه ده زه تاب سے کنچکول گرزام د پکری لباس کې د در سے گرزم که لگ ما نه اردوا وړه وړه لسونه تاو کې زه به در نه اوبه دار کم خرابې تب د بوزم اشاره صدقه ټکه واوره دوستانو چختن نه مپی غواړم اشکانو نه مپی غواړم وړه بلبله د ورته همدوره یی پای فقیره د ما وړو وړو لسونو ته سترګې وغړوه زه خو د تو نه غوېږه نشم تولی دوستانو همدوره سوچ وکړو بس اخرنی دوه ټکي درته کوم فقیر د ورته یی چې نه او بیبي ما ته د خپل بابا جان نه ما واخله زه به تا سره ډېره مینه وکړم ورته یی وا فقیره کله ما چاته د شام چولو کې د بابا جان نه ما خس کې دی بیا ډېره ژړولې زه بیا ظالمانو ډېره ازار کړی خو نه کله فقیر ډېر اصرار وکړ ایته وړه بلبله د شام چولو کې کښېناسته وړو وړو ګوتو سه یې ولیکلو یا حسین یا حسین خو دوستانو بعد ذکران درته مرثیې یی څو د حسین وړې بلبلې باندې سپرلي وو خو د یو ټکی خو واورو دوستانو فقیر خو نه دی چې د شام چولو ته راغلی دی د کائناتو شهنشاه دی د نجاب چښتان دی خو د وړې بیبي په مینه ګریوان شلولی دی د وړې بیبي په مینه کنچکول چولی